د دعوت او ارشاد امیر مولوي عبدالقیوم ذاکر په خپله وینا کې وویل چې علم هغه وخت انسان ته ګټه رسوي کله چې له اخلاقو سره یو ځای وي. د زیاته کړې اسلام علم ته لوړ مقام ورکړی، خو دا علم باید د عمل او تقوا سره مل وي. ښاغلي ذاکر د اسلامي ارشاداتو له مخې د علم او ښو اخلاقو د ملتیا په اړه وویل. اسلام د علم حاصلول د هر مسلمان پر ذمه فریضه ګرځولې، خو دا علم باید د اصلاح، عدالت، د خیر خپرولو او د الله جل جلاله د رضا لپاره وي. نوموړي په خپلو خبرو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو ته په اشارې وویل چې غوره عالم هغه دی چې علم یې د علم او تقوا لامل وګرځي. هغه زیاته کړه که علم له اخلاقو بیل سي د انسان لپاره د غرور او فساد وسیله ګرځي. نوموړي له استادانو وغوښتل څو خپلو شاګردانو ته د مسلک د انتقال سره سره د حسنه اخلاقو پر ښوونه ټینګار وکړي، تر څو مسلک یې د نیک چلند سره مل د دین او هیواد په استحکام کې وکارول سي.